السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. دا چې نن د اسټرالیا کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د افغانستان سره د ICC سوپر لیګ 3 ورځنۍ لوبې نه ترسره کوو. په دې اړه باندې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو سخت غبرګونونه ښکاره کړي دي او ګڼ شمېر ملي لوبغاړو هم سخت غبرګونونه ښکاره کړي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. راشد خان استرالیا ته سخت غبرګون ښکاره کړ او وایي چې بیګ باش دې هم درته مبارک سي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان د استرالیا کرکټ بورډ پریکړې ته سخت غبرګون ښکاره کړ او وایي زه هم نور نه غواړم چې په بیګ باش لیګ کې ولوبېږم. راشد خان د استرالیا کرکټ بورډ په هغه پریکړه غبرګون وښودی چې له افغانستان سره د سوپر لیګ 3 ورځنۍ لوبې نه کوي. راشد خان وویل چې سیاست له کرکټ لرې کړئ، کرکټ زموږ د ملت د خوښۍ یوازینۍ وسیله ده. راشد خان لیکلي دي زه په دې ډېر خواشینی سوم چې استرالیا له موږ سره په مارچ میاشت کې له لوبلړۍ څخه انکار وکړ. زه د خپل هیواد په استازیتوب ډیر د ویاړ احساس کوم. موږ په نړیواله کچه ډیر پرمختګ کړی دی. هغه زیاتوي د کرکټ استرالیا دا پریکړه موږ په دې سفر کې شاته راولي. که استرالیا له افغانستان سره په لوبه کې نارامي احساس کوي نو زه هم نه غواړم چې بیګ باش د ګډون پر مهال چاته تکلیف ورکړم او په دې اړه به له سره فکر وکړم. نجیب الله زدران د استرالیا په څیر هیواد نه مې دا تمه نه درلوده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلاوريزو لوبو مرستیال لوبډلمشر نجیب الله زدران د استرالیا کرکټ بورډ پریکړې ته حیران شوی دی. وایي د استرالیا په څیر هیواد نه مې دا تمه نه درلوده. نجیب الله زدران په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی دی ما د استرالیا په څیر هیواد نه دا تمه نه درلوده. واقعا له دې پریکړې حیران سوم. سپورت او سیاست دوه جلا شیان دي او سپورت باید د سیاست له امله زیانمن نه سي. بلخوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او تیز توپ اچوونکي نوین الحق هم د استرالیا کرکټ بورډ پریکړې ته په غبرګون کې له بیګ باش لیګ سره بایکاټ وکړ او ویې ویل چې نور په دغه لیګ کې برخه نه اخلم. محمد نبی د استرالیا کرکټ پریکړه چې د افغانستان سره لوبلړۍ نه کوي په سختو ټکو وغندله. وایي د اوسني حسر رول ماډل یو. محمد نبی لیکلی دی زه د استرالیا کرکټ دا پریکړه په کلکه غندم چې له موږ سره د سیریز او لوبې کولو څخه انکار وکړ. موږ د کرکټ له لارې نړۍ ته وښودله چې که افغانانو ته مناسب فرصت او پلیټفارم ورکړل سي موږ د نورې نړۍ څخه کم نه یو. هغه زیاته کړې د راځئ ورزش او سیاست سره جلا کړو. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د نننۍ عصر رول ماډل او د کرکټ د ټولنې ویاړلي سفیران دي. هغه دغه راز لیکلی دی زه د کرکټ استرالیا ICC او نورې نړۍ څخه غواړم چې په دې سختو شیبو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان پخواني تیز توپ اچوونکي حمید حسن لیکلی دی څومره دردونکې پریکړه ده. دوی باید پوه سي چې کرکټ او سیاست لپاره د لوبې ډګر نه دی. مهرباني وکړئ سیاست له کرکټ سره مه ګډوئ. کرکټ د خوښۍ سمبول دی چې خلک او ملتونه سره یوځای کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بریدګر توپوهونکي رحمان الله ګربز لیکلی دی موږ باید هیڅ کله کرکټ له سیاست سره ګډ نه کړو او نړۍ څخه هیله کوو چې په دې سختو حالاتو کې د افغانستان د کرکټ ننګه وکړي. دا چې دا یوازینۍ خوښي مو له منځه یې مه راڅخه وړئ. د استرالیا دا ډول پریکړه ټکان ورکوونکې او د منلو نه ده. شفیق الله غفاري لیکلی دی د استرالیا په څیر هیواد له لوري دا ډول شرموونکې پریکړه د منلو وړ نشي کېدلی. سپورت او سیاست دا دوه جلا لارې دي. نه باید د افغانستان کرکټ د سیاستونو ښکار سي. دا به د کرکټ په تاریخ کې د افغانستان سره ستر ظلم وي. تل دې وي ودان افغانستان. د افغانستان بل تیز توپ اچوونکي آفتاب عالم لیکلی دی د استرالیا کرکټ بورډ کرکټ یو سپورت دی او تل له سیاست څخه لیرې دی. دا دویم وار دی چې تاسو له افغانستان سره لوبې لغوه کوئ او دا د افغانستان غوندې هیواد سره لوی ظلم دی. افغان لوبغاړي ستاسو د بیګ باش لیګ ښکلا ده. په دې اړه شرف الدین اشرف لیکلی دی د استرالیا کرکټ بورډ لخوا څومره دردونکې پریکړه ده. دوی باید پوه سي چې کرکټ او سیاست سره جلا دي. سیاست له کرکټ سره مه ګډوئ. کرکټ د خوښۍ سمبول دی، خلک او ملتونه سره یوځای کوي. په دې اړه اکرام علي خیل لیکلی دی د استرالیا غوندې هیواد څخه د داسې پریکړې تمه نه کېده. سپورت او سیاست جلا سیزونه دي. کرکټ نه باید د سیاست ښکار سي. سمیع الله شنواری وایي سپورت او سیاست دوه مختلف شیان دي. زه د یو کرکټر په توګه د استرالیا کرکټ له دریځ څخه ډیر حیران او مایوس یم ځکه چې دا پریکړه په بشپړه توګه تعصب او غیر عادلانه د پام وړ ده. په دې ناوړه وخت کې د افغانانو لپاره یوازینۍ خوښي کرکټ ده. رحمت شاه لیکلی دی د استرالیا کرکټ لخوا د لوبلړۍ لغوه کول په کلکه غندم. په ځانګړې توګه کله چې کرکټ د افغانانو لپاره یو له څو شیانو څخه دی چې د خوښۍ وړ دی. دا په داسې حال کې چې افغان لوبغاړي د نړۍ په مختلفو لیګونو کې لوبیږي د کرکټ د کورنۍ یوې مهمې برخې په توګه مهم رول لوبوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي لیکلي دي د افغانستان مینوال او خلک چې له 42 کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل سوي دي نه غواړي چې په سپورټ کې سیاست راسي. کرکټ په هیواد کې تر ټولو مینوالو لوبه ده چې د ډیری خلکو لپاره د خوښۍ اصلي سرچینه ده. موږ غواړو چې د سپورټ وړتیا خالص وي، د حالي مهارت څرګندونه یا د حیرانتیا الهام بښونکي برداشت چې د سپورټ داخلي وي او د انسان ورزشکاري وړتیا ترلاسه کړي. موږ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو په توګه له کرکټ استرالیا څخه غواړو چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ بورډ سره د 3 ورځنیو لوبو لړۍ د نه ترسره کولو پریکړه بدله کړي او له سره غور پرې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا کرکټ بورډ دا پریکړه غندلې ده او غیر عادلانه او اندېښنونکې بللې ده. دوی وایي چې دا پریکړه له وخته وړاندې کړې ده او وایي چې موږ به د کرکټ نړیوالې شورا او د یاد کرکټ بورډ یعنې د استرالیا کرکټ بورډ سره خپل دریځ شریک کړو. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بل ویډیو پر د الله په امان.